بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن درته وایم چې څنګه کولی شو چې د وینې فشار کنټرول کړو. د وینې فشار یو له مهلکو ناروغیو څخه ګڼل کیږي. د وینې فشار له اندازې ډیر زیات لوړېدل او یا هم ښکته کېدل انسان د فلج او یا هم د مرګ په خوب ویده کولی شي. د وینې فشار د زړه د مختلفو ناروغیو لامل ګرځي. د وینې فشار کنټرولولو سره انسان له ډیرو نورو ناروغیو څخه ځان ژغورلی شي. دلته درته له هغو لارو څخه چې په مرسته یې د وینې فشار کنټرولېدی شي یو څو لارې ښایم. لومړی، خپل د وینې فشار اندازه معلومه کړئ او کوشش وکړئ چې په ورځني ډول یې معلومه کړئ. دویم، معلومه کړئ چې تاسې د قد په اوږدوالي باید ستاسې وزن څومره وي، هماغه ټاکلې اندازه وزن خپل کړئ. دریم، مالګې لرونکي خوړو څخه ځان وساتئ. د پخلي پر مهال د ډېرې مالګې استعمال څخه ډډه وکړئ. څلورم، څومره چې کولی شئ میوه، سبزیجات او فایبر لرونکي خواړه ډېر وخورئ. پنځم، د ژوند طریقې او فزیکي فعالیتونو په اړه د خپل معالج ډاکټر په مشوره عمل وکړئ. شپږم، له سګرټ څښلو څخه ځان وساتئ. اووم، له ذهني فشار څخه ځان لرې وساتئ. اتم، له ټاکلې مودې وروسته په دوامداره توګه خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړئ. دوستانو، که چیرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاستئ نو په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو زموږ نور معلومات هم ترلاسه کړئ. په خپل ځان ډېر پام کوئ. الله په امان.